Go back, start Microsoft Word. So we were discussing view ribbon review के your last number the command apply शो मुसरा चगा no changes in read only खबर मुगोला दास comments तरह जो आया comments कार कई no the comments मतलब दादी चबई मुंगा स text दे जनवालू और उमार text जो वालम चिपदे के सुख changes और तगीरात रानो बली और सिर्फ करावली नो पर comments के दे तगीरात रावली मुदायदा पर ज़्यादा करमुंगा पदे पेज बांधे पासवर्ड उलगू पदे टेक्स्ट बांधे और चकल पदे टेक्स्ट पासवर्ड उलगू नो बिया टोटल चेंजेस तगीरात राजी नो आज़मू पर कमेंट्स के राजी नज़बराशम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ता restrict formatting and editing तबराशे बियोगुरे नो चेंजेस पज़ेवा तासु कमेंट्स वाले उदिलियो पासवर्ड होता वर्का ये starting enforcing protection दिले बज़ पासवर्ड वर्कमा and then confirm password दा बज़ो केकम दलता नुगरे दिले मा पासवर्ड वर्का दे के सुख changes निशिकोले The modification is not allowed because the selection is locked. Aukana zinni comment tarasha mazab padi bandi comments akhlama. Nogare z comments dize kya ga station bear. Matlab mein date ke charita se okas liyo document hota warke. Aw taso wale cha pa ga document kise changes rana wali. Aw aga pa comments kise taghirat rawali. Mudage da par ziyad karmunga da comments hota unlock ku aw ziyad kar da page lock ku mudage da wajna zamunga document kise changes hota taghirat nashira waste. نو کو بیا زما د چینجز خو خې نو دا زه د خپل پیج ته کاپی کولی شم او کوم نه خو په زما کمنټ ډیلیټ کوم زما پیج او زما ورقه هم داسې اوریجنل پاتې کیږي که بیا راشي تاسو نه غواړئ چې چینجز او تغیرات پکې پیدا کړئ نو بیا دې له پاسورډ ورکړو دې سره دا اوکې کې باس نو ګره تاسو په هر یو ځای کې چینجز او تغیرات راوستئ شي بل ډېر د کمنټس په ځای تاسو ټریک چینجز هم اغوستی شي الریډي تاسو ټریک چینج ویلی مو چې کله تاسو ټریک چینج اغوسته نو دا هر یو کس آن آف کولی شو نو به زه غواړم چې دا څوک آن آف نه کړي نو د هغې دپاره موږ زیات کړ دا ټریک چینج چې کوم دی په دې دا آن آف کوو نو ځکه موږ دلته کې ټریک چینجز ته راسو نو ټریک چینجز مطلب دا دی چې به زه په دې ځای کې چې کوم دی غواړم چې څوک چینجز رانولي نو موږ په دې ټریک چینجز باندې پاسورډ لګو نو ګوره ټریک چینج والا یا سټارټ انفورسینګ پروټیکشن ته راشه او دې یو پاسورډ ورکړه اینڈ دین کنفرم دس پاسورډ اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن نو ګوره تاسو دې ځای نه چې ټریک چینجز تاسو سره کوم کمانډ دی نو کولی شئ چې دې لارې تاسو دا ټریک چینج اټومیټیکلی آف کړئ دې ځای کې او که زه غواړم چې بیا دې ځای نه زه چینجز او هر قسمه تغیرات پیدا کړم نو ګوره دې له به زه یو پاسورډ ورکړم او دا به زه اوکې کړم دلته نو زه کولی شم چې دا هر قسمه چینجز او تغیرات دې ځای کې پیدا کړم مطلب ټریک چینجز ما سره آف شو بیا راشي ډېر دې ځای کې یو کمانډ موږ کړو چې ته فیلینګ ان فارمز ورته ویلی شي دا فیلینګ ان فارمز اصل کې ډېر ما تاسو ته لومبې په سیکشن باندې اپلای کړو چې آی دا په سیکشن باندې څنګه طریقې سره کار کوي تاسو لومبې ما په سیکشن باندې وي چې به موږ یو دوه سیکشنز والو نو بیا دا فیلینګ ان فارم استعمالولی شو او دا فیلینګ ان فارم زیات کر چې کوم دی دا چا سره تعلق ساتي دا ډیولپر سره تعلق ساتي لکه ګوره زه یو ټمپلیټ جوړوم سبا تاسو نه سو کوېسچن پوری چې آیا دا ټمپلیټ څه شی دی نو ټمپلیټ a page which we can use again and again مونږه یو پیج چې کله بار بار استعمالو نو او پای کې څه چینجز او تغیرات ناراضي نو دا ته مونږ ټمپلیټ ورته وایو نو اوس زه مایکروسافټ ورډ کې ټمپلیټ جوړوم لکه یو مثال تاسو را درکړم چې کله تاسو فار ایگزامپل زیکس تراشه نو په زیکس کې تاسو له اډمیشن فارم درکې او د هر یو کس لپاره ځان یو اډمیشن فارم ورته ورکې نو داسې قسمه پیج ته مونږ ته ټمپلیټ ورته ویلی شو دغه پیج د ټولو لپاره یو شان دی نو مونږ دغسې یو ټمپلیټ څنګه جوړو د هغه ټمپلیټ د پاره ډېر تاله څه کول پکار دي اول ته آفیس بټن ته راشه ورډ آپشنز ته راشه دې ځای نه او د شو ډیولپر ټیب ان د ریبن ته ټیک مارک آن کا او دا اوکې کا باس نو ګوره چې کله تاسو شو ډیولپر ټیب ان د ریبن ته ټیک مارک آن کې نو ګوره تاسو دا ډیولپر ریبن دلته درکړو په دې ډیولپر ریبن کې وګوره تاسو سره ډاکومنٹ ټمپلیټ دی او دا غي نه مخکې دا کنټرولز دي او په دې کې ډېر دا پروټیکټ ډاکومنٹ دی نو ګوره په دې کې دا کمانډ ما سره اویلیبل دی زه به داسې کار وکړم چې یو ټمپلیټ به جوړ کړم دې ځای نه لیټ می میک ا ټمپلیټ وګوره دا ما سره یو ټمپلیټ دی چې دې له ورکړم سه فار ایگزامپل اډمیشن فارم او د اډمیشن فارم نه بعد چې کوم دی زه به دې ځای نه وګوره داسې یو زبردست ټایپ فارم جوړ کړم د سټوډنټ دپاره زه به دې ځای کې یو ټیب ایډ کړم او دې له به ورکړم چې سه سټوډنټ نیم ایټسټرا لیټ می چیک اپ دس ون سټوډنټ نیم دلته به زه سټوډنټ نیم به ایډ کړم
tab او زه به د ډیول پر ریبن ته راشم او په دې کې به ډېر زه دا AA والم ځکه دا ما سره ټیکس باکس دی بیا به دې ځای نه زه say for example دې ځای کې فادر نیم او فادر نیم کې به هم دې ځای نه دا AA ټیکس باکس والم بیا به دې ځای کې زه ډېر کورس ټایټل ورته ورکم او په کورس ټایټل کې به دې ځای نه زه وګورئ دا کمبو باکس ما ته ښکاري دا کمبو باکس په والم او د کمبو باکس نه بعد چې کوم دی وګورئ دا پراپرټیز ته به راشئ او دې به ایډ کلیک دې ځای کې او زه کوم چې say for example DBA دا به انټر کما بیا زه کوم چې DIT دا هم انټر کم دې ځای نه دغسې MOS دا هم زه انټر کم دا say for example Oracle دا هم زه انټر کم دغسې مختلف قسمه زه کوم دې ځای نه say for example BCS honors and etc نو ګورئ دې ځای کې به دا کمبو باکسز والی او دا به تاسو کې باس بیا به دې ځای کې ډېر تاسو کنټري نیم به تاسو راولئ کنټري نو د هغې دپاره هم تاسو کمبو باکس والی دې ځای کې د هغې پراپرټیز ته راشئ او د پراپرټیز نه بعد ایډ باندې کلیک کا او دلته ورته say for example افغانستان وګورئ داسې زه ایډینګ کوم دې ځای نه and then click OK بیا ایډ باندې کلیک کا say for example پاکستان وګورئ یو څو کنټریز داسې ایډ کې and then other countries وګورئ داسې نو مختلف قسمه کنټریز ما دې کې واغستل او دا مې دې ځای نه OK که دلته بیا ډېر تاسو ډیټ آف ایډمیشن دې ځای نه والی وګورئ تاسو ډیټ آف ایډمیشن تاسو ایډ کولی شئ دلته زه به راشم وګورئ دا ډیټ ټایم پکر به والم یا ډیټ پکر دی دا به دې ځای نه ایډ کړم که تاسو چېرته عکس راوستل غواړئ پکچر نو د هغې دپاره به وګورئ تاسو دا پکچر دې ځای نه والی and then done it وګورئ دا زموږ فوټو چې د هغې دپاره که سپیس لږ کم پکار نو سپیس کم واله د فوټو دپاره او لاندې د ډایرکټر میسج پکار دی ډایرکټر say for example signature and then say for example student signature نو مطلب دا دی چې کله هم تاسو چېرته دغسې یو فارم ټایپ جوړول غواړئ نو باید چې د هغې دپاره تاسو یو ټمپلیټ جوړ کړئ مشکل په دې کې موږ سره څه دی یو کس راتلی شي او زما دا ټول فارم چې کوم دی هغه ډیلیټ کولی شي وګوره څومره سمپل طریقې سره هغه ډیلیټ کړه داسې نو زه غواړم چې نه زما دا فارم څوک ډیلیټ نه کړي نو د هغې دپاره به زه پروټیکټ ډاکومنټ ته راشم ریسټرکټ فارمیټینګ اینډ ایډیټینګ ته به راشم او دې ځای نه وګوره allow only this type of editing in the document ته به ټیک مارک آن کوه او بیا به راشم دې ځای نه وګورئ د فیلینګ ان فارمز ته به راشم چې کله هم تاسو فیلینګ ان فارمز ته راشئ بیا به یې سټارټ انفورسینګ پروټیکشن باندې کلیک کړئ او د هغې نه پس دې یو پاسورډ ورته ورکړئ لکه دې زه کوم say for example AS password and then AS password confirming and then click on OK button وګوره دې ځای نه دا کلوز کا اوس زه کتلی شم چې به وګوره دا دې ځای کې زه چینجز نشم راوستی که چینجز راولم نو صرف دې ځای کې زه راوستی شم وګوره دا څوک نشي ختمولی نو زه به سټوډنټ نیم زه ورته ورکړم چې وګوره دلته کې احمد خان ایټسټرا فادر نیم say for example سجاد کورس ټایټل وګورئ داسې any کورس ټایټلز دې ځای نه MOS اخیستی شمه چوز کنټري وګورئ څومره زبردست طریقې سره داسې ډیټ ټایم تاسو دې ځای نه اخیستی شئ ټوډے ډیټ او داسې دې باندې کلیک کړو تاسو یو عکس ټایپ راوستی شئ نو مطلب دا دی که چېرې تاسو یو فوټو ټایپ وګورئ دا یو ما سره یو ټمپلیټ شو او په دې ټمپلیټ کې زه ډېر زیات چینجز ورته تا ته روزانه کال راځي یار دا ولې دې ټیم کې تا ته ولې کال راځي نو دې ټیم کې تا ته روزانه ولې کال راځي نه راځي دا ته په هر یو کلاس کې ډېر تا چې څومره کلاس هم هغسې تا ته به یې کالز راغلی دی دا د اول ځای دی ګیر آوټ لاړ شو ډېر تا ته روزانه سیریس ډېر کال راځي تا ته به سوله وارننګ هم درکړه چې don't attend your call here in this class as you wish you can go out وګورئ داسې نو موږ مختلف قسمه ډیټا داسې اخیستی شو بیا په هغې باندې موږ سګنیچر ایوریثینګ دا ټمپلیټ میتھډ دی نو وګورئ څومره زبردست طریقې سره جسټ ټایپ یور نیم ستا دې ډیټا سره څوک تعلق نشي ساتلی ستا دې ایریا سره یا دې پورشن سره یا دې ځای سره صرف چې کار لري دی به ستا صرف د دې ایډینګ ځای سره به کار ساتي اصل کې دی او که زما دا پروفرما څوک خرابه نه کړي که نه اوریجنل خو زما پروفرما ده که دې کې څوک چینج پیدا کړي څنګه به کوي اوس که یو کس د ایډمیشن فارم په ځای ولیکي چې کارډان ایډمیشن فارم دا هم زما پروفرما ده زه غواړم چې په دې کې څوک چینجز پیدا نه کړي دې کې خو دا خو مهم دا ځای نه دی اصل کې دې کې خو اني نیم لیکلی شي خو ستا دپاره چې کوم سیکشن او کوم ډیزاین جوړ کړی دا زما دپاره مهم دی this is very important for me to do
تر څو پورې چې تا د پاسورډ دل نه دا کړی تر هغې پورې ډېر دی پورې په دې یو ځای کې هم چینجز او تغیرات نشي راوستی نو ډېر ستاسو دپاره دا پروفارما امپورټنټ ده ستاسو دپاره دا ځای امپورټنټ نه دی اصل کې ډېر بیا سټاپ پروټیکشن ته راشه اینډ دین پاسورډ ورته ورکړه اوس وګوره که ما سره دا پروفارما نه وي نو زه به دا ریکارډ خپل کوم ځای کې دا کوم اصل کې ډېر آی کین ناټ دا پروفارما لاړه ما نه ډیلیټ شوه آیا اوس ما د ریکارډ دا اچولو ضرورت نه دلته شته دی بیا به زه دا هر څه سره جوړوم نو زه غواړم چې دا پروفارما ځان سره سټور کړم سب پې کوم او دا پروټیکټ کړم چې آینده په دې کې څوک چینجز او تغیرات رانولي نو که ډېر تاسو د پروټیکټ ډاکومنټ کې تاسو څوک کوېسچن وکړي یو مې ډېر دا فیلنګ ان فارمز تاسو په بلې طریقې باندې اپلای کړو چې بھئی یو دوه سیکشن یې مونږ واخیستی نو په هغه یو سیکشن کې مونږ لیکل کاپي کولی شو خو بل سیکشن نه مونږ چینجز نشو راوستی نو یاد ساتئ د هغې دپاره مې استعمالېږي اوریجنل میتھډ چې کوم دی هغه مو سره یاد ساتئ دا ډیولپر دی نو ډیولپر کې به ډېر وړاندې تاسو د دې ویډیو نه بیا وګورئ اول به تاسو کنټرولز جوړ کړئ څه فارم به جوړ کړئ او د هغه فارم نه بعد چې کومې تاسو به ډېر دا پروټیکټ ډاکومنټ ته راشئ او د خپل شیټ چې کوم دی یا د خپل پروفارما چې کوم دی یا د خپل ټمپلیټ چې کوم دی دا صحیح طریقې سره تاسو لاک کولی شئ بندولی شئ د بل چا نه پټولی شئ ډېر نو دې دپاره موږ زیات کړ دا ډیولپر ریبن استعمالو نو که تاسو پروټیکټ ډاکومنټ باندې کار کوئ او پای کې فیلنګ ان فارمز باندې کار کوئ لومړۍ طریقې خو دا وه چې تاسو په سیکشن باندې اپلای کوئ مې تاسو ته بلې طریقه مو کړه که چېرې تاسو آفس بټن ته راشئ دې ځای نه وړ آپشنز ته او بیا تاسو دې ځای نه ایډوانس ته راغلئ او دې ځای کې تاسو شو ټیکس باونډریز دې ځای نه والئ او دا تاسو اوکې کړه دلته نو ګوره داسې تاسو یو فل پیج باونډري شوه اوس په دې باونډري کې که چېرې تاسو ټیکس غواړئ او دې نه پس ته غواړئ چې دا برنی حصہ زه غواړم چې دې ځای نه والا تر دې ایریا پورې دا ځای لاک شي د هغې نه پس ته ماته انلاک شي نو زه به راشم پیج لیاوټ ته او را به شم دې ځای نه بریکس ته او په بریکس کې به دې ځای نه زه کنټینیوس والم دلته نو یو زما دا پورشن شو او یو زما دا لاندینی پورشن شو زه غواړم چې دې بر ځای کې څوک چینجز او تغیرات پیدا نه کړي سو یو ګاټ کم ټو ریویو اینډ دین پروټیکټ ډاکومنټ ته راشئ ریسټرکټ فارمیټینګ اینډ ایډیټینګ ته راشئ او د هغې نه پس الو اونلی دس ټایپ اف ایډیټینګ ان د ډاکومنټ ته راشه او ګوره دې ځای کې فیلنګ ان فارمز ته راشئ سلیکټ سیکشنز کې زه غواړم چې بھئی په دې سیکشن نمبر 1 باندې پاسورډ ولګوه په دې سیکشن نمبر 2 باندې پاسورډ مه لګوه نو ګوره د هغې دپاره ما چې کوم دی د سیکشن 1 ته ټیک مارک آن کړ او د سیکشن 2 نه پاسورډ ګوره ټیک مارک ختم کړ اوکې کړ دې ځای نه یا سټارټ انفورسینګ پروټیکشن ته راشه او دې له اني پاسورډ ورته ورکړه کوم چې ستاسو چایس دی اینډ دین کلیک آن اوکې بټن اوس تاسو ګورئ ډېر ستاسو په دې ایریا کې څوک کاپي نه چې اس سلیکشن نه کېږي خو تاسو په دې لاندې ایریا کې چې کوم داسې چینجز او تغیرات راوستی شي نو دا هم موږ سره چې کوم دی چا کار دی دا د فیلنګ ان فارمز کار دی که تاسو بیا سټاپ پروټیکشن ته راغلی او دې نه هم دا پاسورډ ختم کړه دلته کې نو بیا تاسو ډېر په دې ایریا کې تغیرات راوستی شي او د لاندې سیکشن کې هم تاسو چینجز او تغیرات راوستی شي راځو سره کې ډېر ویو ریبن ته جسٹ کم ټو ویو ریبن ویو از ا ویری سمپل اوس دې کې دونه خاص نشته دی دا صرف ویو ده د دې پرنټ سره څه تعلق نشته دی د دې پرنټ سره څه تعلق نشته مطلب که تاسو پرنټ وایئ که نه نو د دې پرنټ سره یاد ساتئ چې دا څونه کمانډس تاسو دې ځای کې اوس وایئ که نه نو د دې پرنټ سره هېڅ تعلق نشته دی اصل کې ډېر یو ډو ناټ نیډ ټو گو فورورډ ولې ځکه دا صرف ویو د کتل دي اصل کې زموږ یو پیج نمبر 1 پکې موږ سره ډاکومنټ ویوز دي نمبر 2 شو اور هایټ دی نمبر 3 زوم نمبر 4 ونډو اینډ داسې میکروز دي موږ سره so we can follow that نو زه به راشم لومړی پرنټ لیاوټ ته بیا فل سکرین دی بیا ویب لیاوټ دی بیا آوټلاین دی بیا ډرافټ دی نو ګورئ که چېرته زه آفس بټن ته راشم دا ټیکس باونډریز به ختم کړم ځکه دې کار ما سره نور نشته دی سو آی ګار کم هیر د شو ټیکس باونډریز کې او دا ټیک مارک به دې ځای نه زه آف کړم آی ګار ګو فور شو ټیکس باونډریز او دا به دې ځای نه زه آف کړم ګورئ که چېرته ما سره دا زما یو پرسنل ډاکومنټ دی دا زما دس از او ما سره څه ټیکس دی په دې کې دا به دې ځای نه زه کاپي پیسټ کړم کاپي پیسټ هیر دیس وګوره داسې ډېر زیات ورقې شوې ایټلیسټ ما سره 6 ورقې شوې اوس زه غواړم چې سی فار ایگزامپل دا لکه د کتاب په شکل کې وګورم دواړه پیج داسې وګورم څنګه چې ما سره یو کتاب وي نو زه به راشم فل سکرین ریډینګ ته به راشم چې کله هم تاسو فل سکرین ریډینګ ته راشئ نو ګوره تاسو د کتاب په شکل کې څومره زبردست طریقې سره توخو که تاسو دې خوا ورقو ته راځئ نو ګوره داسې راتلی شئ لکه څنګه چې تاسو یو ورق اړوئ داسې صحیح طریقې سره ډېر او کله تاسو کلوز کړو نو اټومیټیکلی بیا تاسو رومکه پیج ته درکړي کوم چې تاسو سره پرنټ لی آوټ دی افیشلی افس کې چې کوم زیات کر استعمالیږي نو هغه پرنټ لی آوټ دی او کوم څیز چې تاسو سره په پرنټ لی آوټ کې ښکاري
अब ټول تاسو را 1 by 1 پرنٹ آؤٹ کیږي دا نوٹ صرف او صرف دا یو جست یو لوک دی چې تاسو مختلف طریقې سره کتئ شئ نو ځکه د هغې دپاره موږ دا پرنټ لی آؤټ استعمالوو ویب لی آؤټ اصل کې ډېر څه دپاره استعمالیږي ویب لی آؤټ وایي اصل کې د پیج یو قسم ته چې وایي دا پیج څنګه طریقې سره تا ته وښیم ویب لی آؤټ ګورئ تاسو یو ویب پاڼه کتلي چې هغې کې تاسو یو برخه څنګه ګورئ تاسو به یو هم داسې ویب سایټ نی کتلی چې پای کې دویم نمبر پیج تاسو ته راغلی ایټ لیسټ ټول هر څه تاسو را په یو پیج کې نو زه مو ته یم چې وایي ما ته هر څه په یو پیج کې راته وښایه لکه زه ورکوم چې انګلیش ګرامر نوټس وګورئ دې سره ما دا انګلیش ګرامر نوټس ایډ کړ دلته او زه ورته ورکوم چې say فار ایگزامپل څه ټیکسټ دې ځای نه والم داسې کنټرول انټر مې کړی یو بلې ورقه ته رالم او دلته زه ورکوم چې say فار ایگزامپل کمپیوټر ګرافکس نوټس ایټسټرا وګوره دلته دا ورته ورکوم وګورئ داسې او بیا دلته زه سنون نوټس داسې ورکوم نو ګورئ زه دا لیکل چې کوم دا مې سایز ټول زیات کړ اوس زه کله اپ کله ډاون کله لاندې کله بره داسې راځم ګورئ په دې کې دا خالي ځای ماته پاتې کېږي زه غواړم چې دا خالیګاه ختمه کړم او دا ټول لیکل صحیح طریقې سره وګورم نو دې دپاره دې مقصد دپاره به تاسو ویب لی آؤټ ته راشئ اصل کې ډېر وګورئ په ویب لی آؤټ کې ستا دا لیکل بالکل یو ځای درته ښیي مطلب یې دا نه چې دا به یو ځای پرنټ کېږي هم تا سره نه 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 اټ کین ناٹ بي پرنټډ ټوګیدر دا به سیم نه پرنټ کېږي بلکې اټ ول بي پرنټډ ان ا سیپریټ پیج ایز اټ ان پیج پرنټ لی آؤټ چې څنګه تا سره دا په پرنټ لی آؤټ کې دی هماغسې به تا سره پرنټ آؤټ کېږي نو که تاسو ته یو څه وي چې آیا دا به پرنټ کېږي هم داسې نو نیور it cannot be printed like that as it is shown by the web layout page command so print layout تراشي دي زینا نو ګوره تاسو وګوره او مخ ځان له ځاله پرنټ کیږي او که یو کس ماته وي چې به زه فل حال دا لولم ریډینګ کوم نو د ریډینګ د پاره یا د لوستو د پاره زه غواړم چې دا خالیګاه ماته رانه شي دا ست پیج ترمنځ نو تاسو ویب لیاوټ ته راشي ډیر دي سره ګوره یو بل طریقه مو سره شته دي چې دا آوټلاین وته ویل شي آوټلاین څه کار کوي د آوټلاین د پاره ډیر تاسو لومبه هوم ریبن تراشه او تاسو به دا هیډینګ 1 خامخا اپلای کړئ تر څو پورې چې تا هیډینګ 1 اپلای کړی نه وي تر هغې پورې ډېر دا کمانډ صحیح طریقې سره تاسو نشئ اپلای کولی وګوره دې له هم زه هیډینګ 1 داسې ورکړم نو ګوره دا اصل کې دا کم ویو کې آوټلاین کمانډ چې کوم دی نو دا آوټلاین اصل کې داسې کمانډ دی چې دې ما ته ډیټا په کلیپس اینڈ ایکسپینډ فارم کې راته ښیي کلیپس وایي راغونډېدو ته ایکسپینډ وایي خورېدو ته اصل کې ډېر کلیپس نو کله چې موږ ډیټا را وګورو زه ګورم نو زه کلیپس کوم and when I double click so it automatically expanded نو automatically ما سره expand شي نو ځکه د هغې دپاره موږ د آوټلاین کمانډ استعمالوو او د آوټلاین دپاره به موږ همیشه دپاره هیډینګ اخلو که تاسو هیډینګ وانخلئ نو ډېر تاسو دا کمانډ صحیح طریقې سره نشئ اپلای کړي یو کین ناټ اپلای دیټ نو زه به داسې کار وکړم چې اول دې ځله مې هیډینګ واخیستل او بیا به د هغې دپاره زه آوټلاین کمانډ به ایډ کړم نو زه به راشم آوټلاین ته I gotta click outline وګورئ داسې ډبل کلیک سره ما سره کلیپس اینڈ ایکسپینډ فارم کې راته ښیي نو که زه پلس باندې کلیک کوم نو ما ته داسې ډیټا وښیي وګورئ پلس باندې نو ګوره هغه ډیټا یو طریقې سره زه وګورئ 1 by 1 کتی شم دلته باس نو که زه پلس باندې کلیک کوم نو وګورئ ما سره هغه ډیټا ښیي او که واپس کلیک کوم نو ما ته اټومیټیکلی ایکسپینډ یا د پلس ماینس نیم تاسو کولی شئ وګورئ داسې دې ته موږ ایکسپینډ وته وایو دې ته موږ کلیپس وته ویلی شو نو دې دپاره موږ زیات کړ چې کله یو ډیټا په کلیپس اینڈ ایکسپینډ فارم کې ګورو نو د هغې دپاره زیات کړ موږ د آوټلاین کمانډ استعمالوو بیا ډېر ډرافټ کمانډ ته تاسو وګورئ لیټ سی د ډرافټ کمانډ ډرافټ کمانډ اصل کې دې دپاره استعمالیږي چې کله تاسو یو پیج کې یو نوټس کې تاسو چېرته سې داسې آبجیکټ اغوستي say for example if you taken some objects in it که تاسو چېرته څه آبجیکټ اغوستی وي او یا هم چېرته ټیکسټ داسې اغوستی وي او ته غواړې چې بهی دغه آبجیکټ فلحال هایډ کې او صرف دا ټیکسټ یې ګورې نو د هغې دپاره ډېر موږ دا ډرافټ کمانډ استعمالوو یو کویک اگزامپل تاسو له درکړم که تاسو انسرټ ته راشئ دې ځای نه او په دې کې تاسو اني شیپس دې ځای نه والی لکه یو دا شیپس شو ما سره وګورئ یو ما سره دا شیپ شو وګورئ دې ځای نه ادر شیپس وي هیف وګورئ که دې ځای نه زه یو شیپ داسې والم نو وګورئ دا موږ سره مختلف قسمه شیپس دي نو که دا شیپ زه والم داسې او زه ما ته یو کس وایي چې فلحال زه دا صرف دا ټیکسټ ګورم او دا آبجیکټس فلحال نه ګورم نو زه به ویو ته راشم او دې ځای کې به زه په دې ډرافټ باندې کلیک کوم چې کله زه په ډرافټ باندې کلیک کوم نو ګورئ ما ته صرف عمومي ټیکسټ یې راته وښو خو نوټ زما چې کوم دی هغه آبجیکټس یې اټومیټیکلي ما ته پټ کړل مطلب یې دا نه چې دا آبجیکټس به تاسو سره نه پرنټ کېږي نه دا به پرنټ کېږي ما سره اصل کې ډېر
तो फिलहाल मा सर जमा टेक्स्ट मौजूद दी और ऑब्जेक्ट सर अवेलेबल नहीं दी बया तासो प्रिंट लेआउट तराशे वगैरह बया तासर उमूमी हालत के अगर से मौजूद दी नुज़ा कदीजे कि मुंगा ड्राफ्ट कमांड इस्तेमाल बया वगैरह दे पसी योबल कमांड दी चेत श्योर हाइड वत वीलिशी रूलर दे नुकज़ पदी रूलर बा ऑफ कम नगोरे माता खत के शरात ख़त्म को अब दा रूलर वापस टिक मार्क ऑन कम रूलर माता वापस रात रखो कज़ दे ग्रिड लाइंस टिक मार्क ऑन कम नुमा दे ग्रिड लाइंस रात रखो if I show off so grid lines माता automatically ख़त्म शो याद साथे देर योबल कमांड भी चाहे तो डॉक्यूमेंट मैप को तवीलिशी उकोरे लेकोस माते को स्विच इंग्लिश ग्रामर नोट्स तलाशा या ज देजे ना से फॉर एग्जांपल ज कंट्रोल एंटर वखम देजे की और ज़दल दके देलम होम हेडिंग नंबर 1 वाता वरकुम दासे नगोरे दाजमा इंग्लिश ग्रामर नोट्स और दाजमा से कंप्यूटर ग्राफिक्स हेडिंग नंबर 1 नगोरे के चरेमा सरदास यो टेक्स्ट मौजूद हुई if I have this kind of text और there's a कल यो टॉपिक बताइज़म कल बल मौजूद राज़मा नज़ो वालम चे द डॉक्यूमेंट यो मैप जोड़ कम यो नक्शा जोड़ा कमा और पाई बानी से ऑटोमेटिकली आगे यो टॉपिक तदेर पासाना सरलाशम नज़ो ब व्यू तराशम दीज़े ना पदे डॉक्यूमेंट मैप बांधे बक्लिक कमा वो really simple I gotta go English grammar notes and then I gotta go computer graphics नगरे सोना ज़बरदस्त तरीके से रज़ियो ख़ाबल ख़ातलीशम खुयात साथे the outline the para or the document map the para tasra heading muhim di तो तासु heading नहीं आवाज़ तरह के पढ़े तासु दा command से तरीके से निशे apply करोगे बिया document map बांधे क्लिक automatically यो heading 1 heading 2 heading 3 any like say for example master computer graphics थी और जो कम जैसे for example Corel Draw here ओगरे दासे this is a Corel Draw लिखमा नो computer graphics Corel Draw दन राजी नो दिला बज़ोर कम say for example heading number 2 दासे में तो वर्को उस तरह से भी क्यों हो रहे ना तो तासर बॉडी स्टाइलिश उगरे ग्राफ बदल चुकी है कंप्यूटर ग्राफिक्स की तासर दल नसीबी नो कोरल ड्रा न जो करे कोरल ड्रा तमा ऑटोमेटिकली रावल जाता है तास नो करे दादा के यो इजी मेथड दे नो कोसे इंग्लिश ग्रामर नोट्स तरह जम या कंप्यूटर नोट्स तरह जम या कोरल ड्रा ग्राफिक्स दागा से नो डॉक्यूमेंट दलार जरात लेशन कोसे वालम ची यो पेज द thumbnail बशकल like thumbnail नुक्त हुई ना thumbnail so give me like as a thumbnail page तो जब बदे thumbnail तराशम और डाटे मार्क बदे इसना ऑन कम नो करे माते thumbnail रात राको नो करे या पदे पेज क्लिक किया पदे पेज क्लिक करो यूज़र बल्जे तो डेर पासाना सरत लेशी ज़कदा दा पेज द कतलो मुख्तलिफ तरीक़ी दी और चकला दा thumbnails दे जना ख़त्म कम नो करे मासर आदि हालत क्या पेज रात राको मैसेज बार ऑफ तिकार न किली दा पार बता कोडिंग कवे और तरसो पर कोडिंग नहीं करे तराई प्रोडे दा कमांड देव खानदल मज़ा का हो तो दिया पार बता कोडिंग हो के चिकला कोडिंग सेफ के नदागे न पस बता उसका अंशों से तरीके से रापिकार हो के नन एंट्रेंस जरूरत नहीं है सिर्फ कोडिंग बता उसका कवे चोवे कम द मोस्ट और कमाल से let's see okay come I don't have any problem here so come on there दायरा पर like say for example your commands जोड़ो मदा से like दा search command दारन command सिंग कर के या दा सिंग जोड़ से दे no दा तो की जोड़ let's see what options and then go back दे पड़ता सर dual पर required दे और कुत्ते dual पर तराने शनोडेर पदे बाने सही तरीके से रता सुकार नशे को ले असल के ज़मान मकसद था उस सिर्फ दा message bar अनुकूल दी but let me check you guys here जब दे ज़ने यो button वालम दा से यो button बांधे बा yeah it's enough for us to go और देला बस प्रॉपर्टीज तराश में वो एम चबई दा स्टूडेंट स्विच रन कमांड रहता जो का नो रन कमांड बस आई गोट गो फॉर इट नो गो रन कमांड तो बस राशम डबल पे क्लिक कमा here we go some sort of commands to give it दिस के बता सो कोडिंग का वे फिलहाल बता सो जका पदी कंफ्यूज के गया मा चे दा फिलहाल बता सो यू पीपल आर जस्ट डेमी स्टूडेंट हियर बिगिनर ये ता सो नो सिर्फ आइडिया ता सो रख ले तुम जिस सिंग गई दारन कमांड लगा डेम prg path is say for example variant then prg program name as also run command की prg name is variant etc prg path जब 10 8 कमा prg path equal to input box come on dude equal to input box say enter your program name to open it etc program name वगैरह और जब prg name तब हुए मचे say shell into
PRG path comma VB normal focus او کچره پروګرام پیدا نشي نو ماته یو ایرر راته راکا on error go to my error او د my error نه بعد چې کوم دی exit سبې کا او MSG او دا غي نه پس چې کوم دی my error او دا غي نه پس چې کله لیبلینګ وشي نو بیا MSG box error dot description وته ورکا دا یو سمپل کوشن not a piece of cake, a piece of just rock to crack and just you dip book down like that ever. Do you understand? So that's why Zabara safe come this and just for you showing guys. सिर्फ तासु ने idea clear का सब तासु पढ़े किस तरह निशी. मुदा जरन कम च आय कार की कना किया सिर्फ हम दोनों coding so here we go. Enter your program name. इस माता Excel class का enter एक देश है ना. It's working. Probably working it dudes. माता calculator class का और program पैदा निशी. Say for example blah 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 thing. No, sorry, file not found. I mean the program isn't in here to work with. Nishte de. That was a safe kama. No, that was a safe kam dalte ki zaba chakale safe kum no word macro enabled document khama khabada taso on ke that was safe kam and then go close whole page. That the musar there. That's a document is a padi double click koma. But this sort of mati warning ratara ki is a security warning. Selective content has been disabled. Did that the video? Warning, it is not possible to determine that the content came from a trustworthy source. You should leave the content. The which macro and other more activist controls have been disabled. This active content might contain viruses or other security hazards. We believe button ki tasra virus ki dishi hazard we hazard sate vi likhegi. Aap asi chitne khabaro does aur ta tabaki da hazard vi likhegi. Say for example if I'm giving a gift and I say open it and you open it and there is a blast against you. And you blown out with that. Na? No deta asal ke hazard wate vi likhi. No mata vichi de mal security alert rakhu ite da button page ne vi pade ke tata zatem da message mana ko mana tir shete ogora agara saran sheve de no don't give it to me. Only this one. No der sa khabare nish dekha. Namaza ke vichi de sar coding de kam che real dino aga ta kom de se ke. Taso lake samara wale tikta. I'm going asking question later. Or what's it would happen to be anymore. So enable this content as you am basra karata. हर जल लेचडीर तासु दा फाइल क्लास है वैसे का पदी कि दा बटन की कोडिंग शेवे दे और दा बार-बार मैसेज दर के छे गुलाम नबी ने किसे नंबे so let's see over the bimala sirf da message rat rakhi no ko da se developer ki tasu kar kol wale no dir di da par khed da coding bia la gugore دا کوډینګ تاسو ته اسانونه شم فلال مل ګران کړی وتا ولکه خبر ده چې فلال تاسو د کول ضرورت نشته دی صرف د ایډیا تاسو را کلیر کوم چې کلم تاسو دا میسج دا خلاصوي کنه تاسو به دا میسج درکې زمدارا تمراکو بس هغه میسج به اتوماتیکلی تاسو ته پټ کی بیا راشي ډیر زوم ته here we go so very simple guys view درازم زوم ته په زوم کې وګورئ ما سره 200% ته 100% ته نو 16% تاسو اخلي نو ګوره دا ما سره زوم دی already 100% خو دی 200% ما ترا کنو ګوره 200% را ترا کو او کو بیا زوم ترا شندا سي دته چې 100% را ترا کو کې کوم 100% را ترا کو زوم ته بیا را شي زوم چې 75% را ترا کو نو کو تاسو اوکې کنو ګوره 75% تاسو دې ځان کته شي کو بیا زوم ترا شي پیج ویټ ګوره یو نیمه کې دا سکاري چې دا پیج دونه زیات چې کله تاسو دې طرف ترازه او کله دې طرف ترازه نو زه غواړم چې دا زوم ګورم زه پیج ویټ د پیج پلنواله ګورم اوکې کدي ځانو ګوره دا د پیج پلنواله دا لیکل تاسو ته په اسانه سره یو خبر خاطر ضرورت نشته دی یو نیمه کې دا ټیکست تاسو سره داسې موجود وي زه غواړم چې نه زه د ټیکست پلنواله د فټ وګورم چې دا لیکل څه په اسانه سره کته شم نو زه په زوم تراشم دې نه او دا ټیکست ویټ په والم او دا بزو کې کم دلته نو ګوره سونه سمپل میتھډ سره دا زه صحیح طریقې سره کته شم او صحیح میتھډ سره دا زه فالو کولی شم زوم ته واپس راشو ګوره هول پیج ټول پیج را تراکا نو ټول پیج دل درکې بیا زوم تراشي دې نو پسې مینی پیجز ان ډیر ورکه تاسو لري هغه تراکله کنټرول انټر سره تاسو سو ورکه والے دې نه نو کله چې تاسو زوم تراشي دلته کې مینی پیجز وګوره دا اون کې او دا اوکې کدي ځنه وګوره ټول پیجز تاسو اتوماتیکلی دل درکې
بیا راشه زه غواړم چې ماته 100% پیج راته راکړه نو ګورئ 100% دې ځای نه واله که 1 پیج غواړئ لکه تا سره فلحال many pages دي داسې او زه غواړم چې یو پیج نو 1 پیج راته راکړه که 2 پیج نو 2 پیجز راته راکړه که د پیج پلنوالی غواړئ نو پیج ویډ باندې کلیک کړئ داسې نو ګورئ د پیج پلنوالی دله درکړه بیا پای کې تاسو یو بل کمانډ دی چې هغې ته نیو وینډو ورته ویلي کېږي what do you mean by new window ډېر زه انټرسټینګ کمانډ دی ډېر ښه کمانډ دی لکه زه کوم چې دا زما پرسنل ډاکومنټ دی او پای کې ما څه ټیکسټ دې ځای نه لیکلی دی say look like this نو که زه راشم دې ځای نه ویو ته او زه نیو وینډو واخلم نو د دې وینډو مالې یو دویمه کاپي راته راکړي او چې کله په یو کې چینج راولم په بل کې راځي او چې په دې بل کې چینجز راولم په دواړو کې ما سره راځي نو ګورئ دا نیو وینډو ده ما سره وګورئ بیا دلته کې ویو ته راشئ نو ګورئ دا زه صحیح طریقې دواړه به اوس زه څنګه ګورم نو زه به راشم ویو سایډ بای سایډ ته به راشم while coming here to view side by side لومړی دې کمانډ ته وګوره د ډاکومنټ 1 زه ښیم دا اوکې که دې ځای نه یا شور یو کین ګیټ وګوره زه دې ځای نه کمانډ اخلم داسې لکه اوس ما سره مینی پیج دي دا به زه کلوز کړم دلته نو ګورئ ما سره فلحال 2 ورقې پاتې شوي ویو سایډ بای سایډ ته راشم وګورئ دواړه ډېر صحیح طریقې سره در طریقې داسې یو زیاتی نو بل اټومیټیکلي تا سره زیاتېږي دغسې 1 by 1 ګورئ که نه زه غواړم چې دې کې چینج وکړم لکه زه ورکوم ایکسل نوټس نو ګورئ دا بل ما سره اټومیټیکلي ایکسل نوټس ته کنورټ شو که چېرې دا سایز زیاتوم دا بل ما سره اټومیټیکلي سایز زیاتېږي که دې خوا ورکوم چې سیو وینډوز 7 نوټس ایټسټرا نو ګورئ څومره زبردست طریقې سره 1 by 1 زه لیکل کولی شم نو دا د هغې یو اسان میتھډ دی یو اسانه طریقې ده که بیا زه راشم دې ځای کې وګورئ وپسې د وینډو ته راشئ دې ځای نه وپسې سینکرونس سکرولینګ دی سینکرونس وی ایټ ا ټایم یو شان چې کله یو کې چینج راولي بلکې بس تا اټومیټیکلي تجرات راځي دغه قسم ټکي ته موږ سینکرونس ورته ویلی شو وګورئ کله چې زه دا یو سکرال کوم داسې که نه لکه اوس say فار ایگزامپل ما دې ځای نه دا say دا ټیکس مې داسې زیات کړی دی لکه داسې ډېر نو ګورئ چې کله دا یو موف کوم نو دا بل هم ما سره اټومیټیکلي موف کېږي مخکې اټومیټیکلي راځي داسې او که چېرته say فار ایگزامپل وینډو ته راشم او د سینکرونس سکرولینګ باندې واپس کلیک کړم نو ګورئ یو ما سره موف کېږي خو بل ما سره نه موف کېږي زه غواړم چې دواړه ایټ ا ټایم موف شي دواړه ایټ ا ټایم ما سره راشي نو زه به وینډو ته راشم دې ځای نه سینکرونس سکرولینګ ته او چې کله هم زه say فار ایگزامپل دا داسې موف کوم موف کولی شم دې ځای کې نو ګورئ دا اصل کې د سینکرونس سکرولینګ کار دی بیا که چېرته یو پوزیشن تا زیات کړی وي د بل د کم کړي داسې ډېر نو زه کولی شم چې دا پوزیشن وله ریسیټ کړم واپس یې کړم نو ګورئ ریسیټ وینډو پوزیشن ته به راشم داسې نو چې کله ریسیټ وینډو پوزیشن ته راشم نو زه کولی شم چې په دې تر سره په دې طریقې سره دا دواړه اپلای کړم داسې وګورئ ریسیټ وینډو پوزیشن باندې کلیک کړه بیا تاسو دا ویو سایډ بای سایډ ختمول غواړئ نو بس صرف یو ډاکومنټ راته وښایو نو یو ډاکومنټ یې تاسو ته وښو دا د هغې سمپل طریقه ده سمپل میتھډ یې دی بیا راشي دې ځای نه وګورئ ارینج آل ټوله ترتیب کړه نو وګورئ ترتیب یې کړ راته واپس ارینج آل ځکه نه کېږي چې ما سره فلحال یو ډاکومنټ نو سبا ارینج شي ما سره که تاسو مینی ډاکومنټس والے لګوره دې ځای ما ډېر زیات ډاکومنټس واخیستل او زه راځم دې ځای کې ویو ته او دا زه ارینج آل کوم نو ګوره ټول یې ما ته اټومیټیکلي صحیح طریقې سره ترتیب یې ارینج یې کړه راته ځکه موږ دې ځای کې دا ارینج استعمالوو and how to do this with نو ګوره دا ارینج ما سره ټول برابر شو بیا ډېر ورپسې یو کمانډ چې هغې ته موږ سپلیټ ورته ویلی شو دیټ از کالډ سپلیټ وګوره ویو ته راشي ډېر ایزي کمانډ دی سپلیټ لکه زه دا پیج په 2 حصو کې تقسیمول غواړم نو وګوره دا ما سره سپلیټ شو او بیا واپس یې ریموو سپلیټ کا بیا ما سره ختم شو فایده فایدې سبا ته وایو انشاءالله او بس بس سبا ختم شو نه نه پرنټینګ آپشن دې ته نه کوم